سلامونه لیدونکو، هیله ده روغ او جوړ به وئ. د یوټیوب کورس دریمه ویډیو ده. په دغه ویډیو کې تاسو ته د یوټیوب د ویډیوګانو لپاره د ټامنیل جوړونه درښیم. نو راځئ ویډیو تر پایه وګورئ. که لومړی ځل مو دا چینل لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. ملګرو، دغه کوم ټامنیلونه چې تاسو په تصویر وینئ، دغه ډول ټامنیل به موږ د ویډیو لپاره څنګه جوړو یا له دې څخه هم ښکلي. د دې کار لپاره ملګرو موږ دوه اپلیکیشنه کاروو. زه په خپله دغه دوه اپلیکیشنه کاروم چې په دې سره ډېر راحت او ډېر ژر یو ټامنیل د ویډیو لپاره جوړیږي. د دې دواړو د ډاونلوډ لینک زه تاسو ته خپل ټلیګرام چینل کې ږدم. راځم لومړی دغه یو اپلیکیشن تاسو ته ښیم. په دې کې څه کیږي، دې کې ملګرو موږ غواړو مثال د یو عکس څخه یوه خاصه برخه صرف راواخلو. مثال ما راواز که دلته په دې آپشن کلیک کوم، دلته زه یو عکس انتخابوم. ورته مثال په ډول زه یو عکس دلته راخلم. فکر وکوئ چې زه دغه عکس مې راواخیستی. دغه عکس مې راواخیست. زه غواړم چې دغه عکس نه صرف دغه د میګزي صرافي نښه واخلم. یعنې دغه اپلیکیشن په واسطه موږ کولی شو چې اضافي کرښې، اضافي خطونه له یو عکس ډیلیټ کړو. زه پورته به دغه آپشن ووهئ، مخته ځو. دلته اوس موږ ته دا لاندې آپشنونه راکوي چې د دې په واسطه موږ کولی شو له دې عکس څخه صرف دغه یو نقطه واخلو او دا نورې ټول ډیلیټ کړو. دې کار لپاره دغلته لاندې مختلف آپشنې دي. دغه لومړی د سټار آپشن ده، په دې زه کلیک کوم. دغه ډول یو صفحه راکوي. دا په دې سور رنګ دم ګورئ، دا سور رنګ مې ورک کتنه. دې څنګ کې ورسره دغه د میجیک آپشن ده چې دا دغه ډول کرښې پاکوي. دا ګورئ، دا ډول کرښې په دې پاکیږي او دا څنګ کې دا پنسل پاک غوندې چې دا هم اضافي څیزونه له عکسه پاکوي په دا ډول. او نو په دې ډول تاسو که کوم عکس نه غواړئ صرف یو خاص ځای واخلئ، نو کولی شئ دې اپلیکیشن نه کار واخلئ. لکه زه اوس غواړم دغه د میګزي صرافۍ نښه صرف واخلم. نو دا ګورئ، صرف مې یو نښه پرېښوده. پورته به سیو ووهئ، دا تاسو ته سیو کیږي. په دغه ډول که تاسو بیا ځینې اپلیکیشنونه یا ځینې څیزونه نه غواړئ چې صرف یو نقطه واخلئ، نو دغه اپلیکیشن نه ګټه واخلئ. صحیح. دا لومړنی راځم دوم ته. دوم اپلیکیشن کې موږ خپل ټامنیل جوړو په نوم د پیکزل لیب د ډاونلوډ لینک ټلیګرام چینل. دا به راواز کړو، دلته به دا اوکې ووهو. د دې دا ډول صفحه ده. صحیح ده ملګرو. دلته دا لاندې به لومړی موږ ته مختلف هغه څیزونه راکوي. دلته د ټامنیل لپاره رنګونه دي. تاسو دې څخه هم رنګ انتخابولی شئ او که دې نه انتخابوئ، دا سپین اخرنی به ووهئ. دا چې مو ووهو، اوس به دې کې موږ خپل عکس یا ټامنیل څنګه جوړو. دې کار لپاره به لومړی تاسو په دغه منځني آپشن کلیک کوئ. دلته به دا د امپورټ آپشن باندې کلیک کوئ او لومړی به موږ خپل کاور جوړولو لپاره یو عکس انتخاب کړو. زه د مثال په ډول دغه یو عکس انتخابوم. دا مې انتخاب کړو، کې کوو. دا چې مو کې پورته به په دغه درې خطو کلیک وکړو، دا سر کې دلته ګورئ ایمیج سایز. په دې سایز به کلیک کړو. دلته به په دغه آپشن کلیک کړو. دا به د یوټیوب سایز باندې کې د یوټیوب ټامنیل. دا ګورئ یوټیوب چینل بینري او په اوکې باندې به کلیک کړو. دا د یوټیوب سایز تاوړو. اوس به دغه عکس ګورئ، دغه څنډې نه ونیسو، دا به داسې کش کړو، لږ به یې پورته جګ کړو، دا ځای به پرې ټول ونیسو. دغه ډول دا وینئ، دا ما برابر کړو. دا عکس مې داسې کړو. اوس به په دې عکس ته موږ یو رنګ انتخاب کړو. دغه لاندې آپشن به داسې تاو کوئ، دې خوا بیا کوئ، دا ګورئ کلور آپشن باندې به کلیک کوئ. دلته به موږ خپل ټامنیل ته عکس انتخاب کړو. دغه ټیک به واز کوئ. دلته مختلف رنګونه دي. تاسو کولی شئ خپل ټامنیل ته هر ډول رنګ انتخاب کړئ، شینې، سوري. زه مثال په ډول دغه لاندې آپشن کو ووهئ. دلته بیا دوه ډوله رنګونه دي. دا ګورئ. نو زه دغه عکس انتخابوم. دا به اوکې کړم. دغه رنګ مې انتخاب کړو. ښه، دا مې انتخاب کړو د کاور لپاره رنګ. اوس به دلته بیا په دې امپورټ آپشن کلیک کړو. دلته به یو بل عکس راجګ کړو چې هر عکس مقصد یو څیز راجګ کوي. دا مې راجګ کړو. دا به د څنډې نه ونیسو، دغه نه به یې کوچنی کړم. صحیح، کوچنی مې کړه. دا به داسې کش کړو او دغلته به یې کېږدو. د ټامنیل هغه سریزه یا لیکنه به په دې موضوع وکړو. دا به لږ نور هم کوچنی کړم دغه ډول. اوس به دې ته هم رنګ ورکړو. دې خوا به راشو، د کلور آپشن به ووهو. دې ته زه غواړم مثال په ډول تور رنګ ورکړم. دغه د تور مې ورکړو، تور رنګ مې ورکړو. او اوس که غواړو دې ته مثال چوکاټ ورکړو، لږ په دې به کلیک کړو. بیرته دې خوا ته به راشو، دغه ګورئ دغه آپشن باندې به کلیک کړو. دلته هم کولی شو دې ته چوکاټ ورکړو. مثال سپین رنګی چوکاټ غواړم ورکړم. دغه سپین رنګ مې هم دې څنډو کې ورکړو. نو په دې ډول شو. اوس غواړو په دې کې لیکنه وکړو. مثال خپله موضوع د ټامنیل ولیکو. هغې لپاره به دغه جمع آپشن پورته ووهو. دلته به دا ټیګز ووهو، پنسل به بیا ووهو، بیا به دا پنسل. دلته اوس لیکنه لیکو. مثال زه غواړم خپله موضوع ولیکم د یوټیوب چینل لپاره ټامنیل جوړول. نو دغه د ملګرو ما ورته لیکنه ولیکله. دا راوړمه دې منځ کې ږدم. اوس به دې لیکنې ته هم موږ رنګ ورکړو. ښه، دې کار لپاره به په دغه آی آپشن باندې کلیک کړو او دا به دې خوا راکش کړو. دې خوا به راشو، لومړی به په دغه بي باندې کلیک کړو او دلته به دغه بي انتخاب کړو. دا خط لږ غټ شي. صحیح، ختم لږ غټ کړو.
اوس به دې څنګ ته راشو دغلته ګورئ لومړی به په دې آپشن کلیک کړو دلته به رنګ ورکړو خپلې لیکنې ته مثال زه غواړم سپین رنګ ورکړم دا ګورئ سپین مې ورکړ اوس به په دغه آپشن کلیک کړو دلته به ورسره لږ ذره تور رنګ یا بل رنګ تاسو غواړئ اضافه کولی شئ نو دا د لیکنې ته لیکنه مې هم پې ولیکله تاسو کولی شئ لیکنه بیا مختلف رنګو کې هم جوړه کړئ مختلف ډیزاین کې ښه نو دا مې هم جوړه کړله اوس غواړم مثال دې لپاره یو بل څیز اضافه کړم هغې لپاره دغه لاندې سپین ځای ګورئ چې پرېښی مې ده په دې به کلیک کړو بېرته به دغه امپورټ آپشن ووهو زه دلته مثال اوس غواړم چې خپله یو بل عکس هم ورته اضافه کړم مثال زه غواړم دغه ډول یو عکس هم ورسره اضافه کړم سلیکټ ټامنیل ښکلی راشي مثال په دې ډول د دې کس عکس اضافه کړم دغه ده نو دا مې هم ورسره اضافه کوو اوس که په دې ځای کې موږ غواړو کوم بل عکس اضافه کړو بیا به هم امپورټ آپشن وهو دلته موږ مختلف عکسونه اضافه کولی شو صحیح که تاسو غواړئ د یوټیوب چینل نښه ورسره اضافه کوئ مثال نور او نور هر څه ورسره اضافه کولی شئ صحیح ده مثال زه غواړم دلته یو د یوټیوب نښه ورسره اضافه کړم دا هم ورسره اضافه کولی شم مختلف څیزونه تاسو په دې خپل ټامنل کې ځای کولی شئ په انګلیشي ژبه هم غواړئ پکې خط لیکلی شئ نور مسایل هر څه پکې اضافه کولی شئ نو که نور څه غواړئ بیا به هم مثال جمع ولیکئ دلته به ولیکئ چې ټامنل جوړ کړئ دا مثال بل خط ولیکه دا هم راوړم دغلته ایږدم نو دې ته هم بیا تاسو رنګ او مختلف هر څه ورکولی شئ صحیح ده دوستانو خو ټامنل که جوړوئ په دغه ډول اسانه جوړیږي کم وخت کې جوړیږي نو په یو دوه دقیقو کې تاسو ټامنل جوړولی شئ دلته به ورسره دغه بي آپشن هم ووهو دا به لږ غټ شي خط نو بیا دې کې نور مختلف آپشنونه هم دي دا لاندې دا ګورئ بیکګراونډ اضافه کولی شئ عکس ته نور څیزونه هر څه کوی شئ خو دا تاسو خپل وګورئ زه نه غواړم ویډیو لویه کړم نو دا ټامنل مې معمولي شکل جوړ کړي تاسو ته صرف د جوړولو طریقه وښیم نو په دغه دوه اپلیکیشنو کې دغه ډول ساده ټامنلونه تاسو جوړولی شئ ښه ټامنل چې مو دلته ایډیټ کړه ما خو کم ایډیټ کړه دا ګورئ ما کم ایډیټ کړه ډېرې ګوتې مې ونه وهلې ټامنل چې برابر شو دلته به په دغه آپشن کلیک کوئ دا به سیو کوئ ځان سره البته په دې نه دغه آپشن باندې به تاسو کلیک کوئ او دلته به دا سیو ایمیج باندې کلیک کوئ او دا به سیو کوئ ځان سره شیر ټو ګالري باندې به سیو ټو ګالري به ووهئ نو دا موږ ته سیو کېږي زموږ ګالري ته راځي نو دغه ملګرو د ټامنل